د ارګ او بهرنیو چارو وزارت ترمنځ جنجال. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې د سولې روانې پروسې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې د هغه شخصي نظر دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي تېره ورځ د سولې لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی کړی و او ویلي و سوله لومړیتوب دی او هیله ده چې پاکستان په دې اړه رښتیني او عملي ګامونه پورته کړي. خو اوس د ولسمشر ویان وایي د سولې لپاره ټوله پالیسي ارګ جوړه کړې ده او دوی عملي کوي. د صدیقي په وینا افغان حکومت ته هغه خبرې د منلو وړ دي چې د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت وي. د پاکستاني چارواکو طالب لاوي ترمنځ پرون له لیدنې وروسته هم صدیقي ویلي و چې پاکستان لا هم له هغې ډلې ملاتړ کوي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي. صدیقي زیاتوي له پاکستاني چارواکو سره د طالب لاوي وروستۍ لیدنه د سولې له پروسې سره هیڅ ډول مرسته نشي کولی. ارګ تر دې وړاندې د پاکستاني چارواکو له لوري د طالب استازو هرکلی هم غندلی و او ویلي و د اسلام آباد دغه کار د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. د سولې پروسې د خبرو له درېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالب استازو څلورم سفر دی. له دې وړاندې طالب استازو تهران، چین او روسیې ته سفر کړی و. خو افغان حکومت په ټینګار سره وایي رښتینې سوله هغه وخت راتلی شي کله چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربند ته غاړه کیږدي او له افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. خو بلخوا خلک وایي چې دا بیخي مناسب حرکت نه ده او د شرم خبره ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې یوه او د ارګ ویاندې بله خبره کوي. خو د یادولو وړ ده چې د بهرنیو چارو وزیر برهان الدین رباني او ولسمشر غني ترمنځ اړیکې ښې نه دي او حتی هېڅ له یو بل سره ګوري هم نه او د برهان الدین رباني خبره هېڅ نه چلیږي. حتی د چا خبره څوک په خوله تریخ پیاز هم نه خوري او هسې غواړي چې لږ ذهنیتونه ګډوډ کړي. ولسمشر هم بیا له رباني سره سم کار کړی. د ده زیاتره صلاحیتونه یې حمدالله محب ته سپارلي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.